ویل مالکې زغلی په دې ښار کې ته خو د یو بل چا سره وزغله ته را روان یې زما سره ما زغلی چا ته وایه تا ته وایم نو باره مې د هغه سپین مارکېټونه نه دي دا نوي چې جوړ شوي دي دغې مې ځي دلته چې ځي و د دې سیمې تر سېټا چوکه پورې په ډبل سپارې پرې وپایه بوتلي والله سړی بوځي مال چې زما سره زغلی یا دا فالتو کیسه د هغې ستا سره چیرې زغلولی نو مال چې د غمیز سره زغلی مال زما سره زغستا ولا در اوسه پورې پیدا سوی نه دی غټ خو بیخي دی چې اوس غټ سوی یا در اوسه پیدا سوی نه دی په دې نړۍ کې در اوسه نشته واجب دی نه به پیدا شي د غمیز سره نه به پیدا شي مال په ولایي کې را سره وزغلی چې ته نه سې چې افلاطون سې مال ولایي کې را سره وزغلی یا د غمیز ځوانه سره په ژوند څوک نشي زغلولی خلاص د خدای بنده هغه مه ځوانه موږ خو هم در چا سره نه کښې نو چې دغسې په دا ښار کې راپورته نه وي کونده نه وي او د هغسې په هره معنا زه در سره ولاړ چې دا ته په ما دونه باور لرې اقباله واجبره ده زه هم په هره معنا ستا سره د هغسې ولاړ یا په دا ښار کې خوشکه مشکه خو بیخي لیر خبر ده چې چا تا ته لاس در واچوي مرګ یې روا دی پر ما باندې د هغه مرګ داسې سو لکه د چغوکې مرګ داسې بولم و چې یو چا خالي ترخه خبر درته وکړه باید سیدا چې زنګ در وروره پرې واجبره ده یا هغسې خو معلومېږي کمزوره خبره به چاته په دې ښار کې نه کوې موږ ته معلوم یې د وخته څه داسې نه دی چې اوس موږ ته ستا 15 ورځې کې سره شناخت دی هېڅ چاته به کمزوره خبر نه کوي یا چیرې پر دې ښار چې زه یم جګ سر په لوړ سر ګرځه بس خبره پر دغه ځای بس خلاصه و سلام علیکم ځوانانو والۍ دی هغه دغه اوس کوم اخلاق دي دغه اوس کوم طرز دی د سلام لږ ته لږ سلام خو پوره سړی ادا کړي الله حاجي صاحب خو د هغې جواب دی نو اوس نور څه درته وایي لاسونه یې زرمچ کړي یا خدای دې نه کوي لاسونه مه رامچوئ دغه د خبرو طرز مې یو څه سم کوي ما ویله ښه وایه نفس دې راوکړي خو ژر راته ووایه ژر خبره کوه ویل کوه څونه په ځنډ خبره کوه په ځنډ نه یم ګډ ستاسو به م نه وي تلوار دغه دی دا کور دی دلته د عاجزي دي د کشنیان دي مال دلته ستاسو بنډار هم نه کي سره داسې در چوکاټ وتلی و نو په دا خاطر راله مال یو وجذب ورته وکړو چې دا ځای را پرېږدي دلته دغه موږ د خپل ځان د ناستې دپاره جوړ کړی دی نو د دغه دپاره رالم نو مال که مو خوا نه بدېږي یو بل داسې مناسب ځای کښېنستلي وای چې هلته دغه نه وي کورونو دغه کشنیانو دا خبرې نه وي تاسو به هم خپل بنډار په ارام زړه سره کړی وای خلکو ته به هم مزاحمت نه وای ولا حاجي صاحب خوا خو م بجېږي نو چې ته موږ د دې ځای څخه داسې په نازباني سره ولاړه پسې اخلم او بیا وایه مناسب ځای درځې مناسب ځای موږ چیرې پیدا کړو ځکه خو موږ ناست چې دا ښه مناسب ځای دی ښه سم ارام ځای دی یا دا ستاسو لپاره مناسب ځای نه دی خو دلته ما څه درته دا کور دی دا کشنیان دي دلته د عاجزۍ دا ستاسو بانډار دا ستاسو سپک وضعیت اوري دا څه کوئ حاجي صاحب د خولې سره دې احتیاط کوه هر سړی خور و مور لري اعصاب دې راګډ وډ کړه موږ هم شکر دی حاجي صاحب د یو چا په عزت پوهېږو داسې نه دی چې بالا به عزت نه پوهېږو د ځانه دې راویلې د ګډ زه ستاسو سره دلته باس ته نه یم راوتلی زه ستاسو سره باس وکړم مور و خور لري هر سړی خو زه هم چې لري خو تاسې یو څه شرم په ځان کې پیدا کړي ولاړ سي د دا ځایه سه ولاړ سي دغه زما د کور مخ دی چې بل هېڅ خبره نه وي د خپل کور مخ مې دی ولاړ سي ورور دلته مه کښېنئ نه ولاړېږو حاجي صاحب نه ولاړېږو اوس نور ملګري پسې راځي بالا دلې ناست یو د هغه مو ځای دی ته نور څه نه کې پر اعصاب راټالېږي د هغې یوه د جمعې ورځ ده ته راسې دلته موږ ته دونه خبرې شروع کړلې په خدای سړی د میلې څه بېزاره کړي یاره سړي بیا تر خراب کړي زموږ نور ملګري هم را روان دي ولاړ دي شرم وکړئ یو څه حیا په ځان کې پیدا کړي نه د سپین ږیري ادب در سره سته نه د یو سړي خبرې ته ګورئ د خپل کور مخ ته مې ناست یاست پیشرونه لم تس راته وایي دا یې مو پوه که ورځه زموږ نیمګره بانډاره خراب زه در پوه سوم غمی ځوانه د هغه د سپین ږیري عزت دی چې ولاړي دا که اوس د ده پر ځای یو ځوانه وتلې وه د هغې پښه پر پښه کوئ سره نو خو که دی سر خلاص کړي په دغه ځای خو دغسې کار دی نو خو ځوان ته بیا موږ هم نور منجه کړو نو څه کوي سپین ږیری دی نو چای راواچو دا دې لږ چا نامې راووت یا نامې لږ سلام علیکم وعلیکم سلام د رنګ خدای ښه ځوانان معلومیږي په هغو خبرو چې ښه ځوانان
تر ځان ښه ځوان په دې ښار کې نه وینم. ده ته بیا ګوره غمه ځوانه راولې ده. اضافه خبرې مه کوئ وروره، ښه په انسانیت درته وایم د کور د مخ څخه ولاړ سئ. اضافه خبرې څه مطلب؟ که ولاړېدلی خو د ابل په خوله به ولاړ سوی، اوس راغلی هغه هم لاړي. هغه زما پلار و او دا ورله په انسانیت درته وایم چې دا د کور د مخ څخه ولاړ سئ، بیا به ګیله نه سره کوو. پر په قرآن وایي ګیله به نه سره کوو، موږ د خدای داسې سړی غوښتي چې جنګ سره وکړو. راځه د هغې میدان دی انډواله، خوند به په وکړو. دا مې دا پسې لکه وباله. ستاسې په خاطر درته وایم ولاړ سئ. نه ولاړېږو، څه چم کوې؟ ته واڅه چې اوس نه ولاړېږو، نو که مې اوس ولاړ کړه صبر به څنګه یي؟ خو ونیسه ولاړ مو که. خو راځه ته موږ ولاړ کړو، ته موږ څنګه ولاړې؟ 100 واره د کور مخې نه ولاړېږو، چا پلار مو ولاړ کړه، ولاړ کړه ورڅه خپله لاره دي. ښه لاره به زه اوس تاسو ته در وښیم. کرا انډواله دا څه کوې، دا څه کوې؟ څنګه نه ولاړېږي؟ احتیاط کوه، ټک به نه کوې. هر توپنچه یې راوکښه، دا اوس د توپنچې خبره ده. انډواله کرا انډواله ته دا بېرته په جیب کې واچوه. و دا واچوه په جیب کې، دا زه به دې سر در خلاص کړم. سر به سره خلاص کړو، دا واچوه خبرو به سر خلاص کړو. څنګه څه خو تاسې ول د چا پلار مو ولاکه ولاړ مثال د خبرې انډواله دا ښه شی ولاکه دی. دا ښه شی نه دی، مثال در خبرې، مثال مو درته وویل، دا جیب ته واچوه. و د دې څخه لاس پرېوله، دا تاسو چیش راویستې جیب ته یې واچوه، خبرې به دغسې وکړو. انسان عاجزه دی، غلطي ځینې کېږي. غمه یې تا خو هم چاته جر څه وویله. بس ته اوس په کراره به خبر سره وکړو. کاشکې تاسې په کراره خبرې کولای. د سهار راسې در د ګډ یم د ځانو افلاطونان راته جوړ کړي دي، د کور مخ ته راته ناست یاست، جنجال مو جوړ کړی دی، یو په زور اوازونه چپه ورسته ګډ یاست خبرې کوئ. دا نه وه چې دا کور کې د ښځې ناستې دي. یا سر مو خلاص دی، سر مو خلاص دی. اوس ځو د دغه ایسته که د دې څخه موږ ښه ورځ ولاکه لیدلې ده، دا جیب ته واچو، دا شندانې شی ولاکه دی. دا مو غیرت دی. چمبلان مو ماته راپاته سول او د اصلي د پلاستیکي توپنچې فرق نسئ سره کولی. ښه وایي هغه چمپلان دې پاته سوه. غمه یې ځوانه خو ستا دم پاته سوه، زما دا خو یوازې نه دي پاته سوي. انډواله در ملامت خو و، دغه که اصلي د که پلاستیکي ده دا بالا وغورځوئ، چندانې شی نه ده. دې څه ولاکه چا ښه ورځ لیدلې ده. دا چې اوس هغه پلاستیکي چې ستاسو کور کې شنی راوباسي، دا بل کور کې شنی پر دا سترګه پولي باره به پېښه درته وشي. په دا هم سر خلاص دی چې توپنچه بد شی ده. دا مې ما بله ورځ په کچردان کې د کوچنیانو څخه وغورځول، نن مې ستاسې دپاره راواخیسته. څنګه څه پیدا دې کوي؟ یا ولا نه و در کوره پسې ورغلم. دونه کیسه یې نه درلوده، ستا په تګ نه ارزېده چې ته پسې روان وې. یا ونې هغه ما د مزارې سره وړی و، خورا شوقي شی و. څه وایې؟ دغه دی خو کم یو؟ هغه پلاستیکي توپنچې والا. دا به هغه نه یي پلاستیکي توپنچې والا. هغه دی داسې ورته ګوره. هغه خو کشر ځوان هلک و، دا به نه یي، دا بیا پلار یې. هغه دی ورته ورته ګوره. یا نه دی هغه داسې ځوان ملمدي ځوان هلک و، دا نه دی. که ته وا پلار دی نو پلار خو سپین ږیری و او لنګوټه یې تړلی و، په هغه ورځ تا ونه لیدي؟ صحیح ده، نو خو نه یې بیا لنګوټه نه ده تړلې، دین د ځوانانو چمونه کوي، نه یې غاړه اغوستې ده. ځوان یې لا ولاکه چندانې شی و، دا خو سپین ږیری دی ځوان چمونه کوي. ته دوی پسې هیله کوه، راسه خپل بنډار وکړو، دوی پسې پرېږده. د یو چا سره به دې کیلي په کیلي نه ایسي کړي. نسته داسې څوک ولاکه شته چې زما سره دې کیلي په کیلي صحیح کړي. څه وایه نو چې دونه نامي نسته په دا ښار کې چې ستا سره یې وزغلي کیلي په کیلي، نو ګه سره به دا شوق والا پسې هیله کړو. وونې او په شوق کې چې دې سیال نه یي نه برای که یې د چا سره. و څه وایه یو عارف خو باید چې ولرې. نه نو چې پرېږدو چا ته پرېږدې، میدان چا ته ورلکې، خو دغه نه سړی هم نسته چې دغه بس پر ځان یې تمامه کړي چې دا نو زه کولی شم یا زه یې سمبالولی شم. سپین سترګې خلک دي. ګوره سړی سلام وایي، نن خو به پلاستیکي توپنچه هم نه وي در سره. والله په هغه ورځ یې هم فکر نه راسره وکړه. والله زما هم هغه خروش ورته په زړه کې دي. نن چې اصلي توپنچه ورسره یې لا په کیسه کې نه یم. یا بابا ستا دعا په کار ده، په کیسه کې لا نه یي. ښه پر تاسو خو هېڅ تاثیر نه دی کړی. تاثیر ماثیر پسې لکه وکه تر ولاړ شمه د لیجې ولا سره اشلې پشلې کړم. دا وارې جن و ځای د لید راواره وه، بل وارې م د خپله شرافته څه نه درته وویل. دې هم د شرافت خبرې کوي. ولې نو دا شرافت یوازې تاسو په ټیکه اخیستی دی؟
خو هغه مو غیرت و د پلاستیکي توپنچې څه مو ځغستل چمپلان مو ما ته راپرېښول. ما څه درته وویله چې هغه موږ د خپله شرافته څه نه درته ویله. دا عقیله که دا بدون خبرو نه ارزي. خدای دې هدایت درته وکړي داسې بېکارو خلکو سره زه وخت لا نه ضایع کوم. ښه ځوانانو خو دومې جمعې ته مو لا انتظار نه وکړئ. دا بله جمعه بېرته بیا دا دی رالاست دلې راته ناست یاست. د دې خوا تېرېدلمه هم مو بڼاره یو مال ځه پروا نه کوي. اوس چې ننوتلمه بیا مو سره غږونه سره په زوره سوله. شکر دی ځوانان یو غټان خلک یو روازونه د هغسې په زوره دي. وغمه یې والله. ونه هی سړی څه درته ووایي. زه انصاف زه څه شرمېږم. غمه یم شرمېږي خو ما دې غږ نشي کولی. دا بل دې بیا ښه شی پیدا کړی. ته خبرې کوې دی ما در ټاپه کوي. حاجي صاحب اواز خو ستا باید کښته وي ځکه سپین ږیری سړی زما نن خورجین ورک شوی دی ښه ونې هغه خروش خو درته وکړو. عجب شوکي خورجین غمه یې ځوان علیده د مرۍ کار پر کړی و. او دا زما ګناه ده د خورجین تاوان باید زه درکړم که څنګه دا یې مو پوه کړه. یا موږ تاوان والا نه یو. و مازې پر اعصاب مه راټالېږه حاجي صاحب ورڅه خپله لاره دې وه. او خو د تاوان خلک نه یاست. مور بې غوړو بشکو مړه کړه دی دلته خراباتونه کوي. مور ته نو مه غورځه حاجي صاحب که در ولاړ شو نو مې د لې جوانې سره مخ واستر کړمه. یا نه غورځه مور ته توبه مې ده چې زه به ستا سره ځان اچوم. په مور مو په خپله مور مو خوا بدېږي د بل د کورو سره چې ناست یاست نارې وغلبلې مو جوړې کړي هغه بیا باک نه پکوئ. اوس خو دې په پلاستیکي توپنچه هم خبر یو ولا که مو ولاړ کړې چې توپ راوباسې. پلاستیکي توپ یا چې اصلي و نن د شاګو نه ولاړېږو چې ګه سره زریدار راوباسې. زریدار چې روغتي چې وسله کوټ دی. ستاسې په چم زه نن پوهېږم ته ودرېږم. چې شل واره ټلیفون غوږ ته ونیسې موږ نسې خطا ایستلی نه ولاړېږو. بیا د پلاستیکي توپنچې چم کوي نن تلیفون هم لږ چې پلاستیکي دی. و جدي مه نیسه بلا څنګ څه خپل بانډار ته ادامه ور. لنجر غږ نه دی والله هغسې د نازبانه چمه کوي. هغه د لنجر زنګ ولی دی. هغه جانه دا دلته سرکشیر ده زه ځم دوکانو ته سودا راوړم. سمه ده ورسه دا څه کوي چې راستی دي ښه دي سرپروت دی هغه جانه سرکشیر. تاسو اوس ما ته وایاست 3 څلور ورځې تېرې شوي تاسو ما ته ګډ یاست ما تاسو ته وویل چې ما ته وختي وایاست دا رقم شان اوس 4 ورځې شوي ته ما ته خبرې کوې په دا شانو باندې چې دی دی تاسو درځئ دی څنګه نه دغه کېږي. موږ څه خبر وروره چې زموږ ملګري انډوال به دونه شناخت لري هغه بل واره خو پلاستیکي توپنچه راوایستل دا وار یې حوزې ته یې زنګ وهلی لنجر راپسې راغلی. دا وار یې حوزې ته زنګ وهلی. دا څه وایه حوزې ته یې زنګ وهلی دا شاوخوا حوزه والا خو ګرده زما شناخته دي ته درځه دی څنګه دغه کوي قسم به خدای کې به شی کوم بیا د دمځکې سره سم کړي. په منډواله موږ ځینې وخته شرافته چاته غږ نه کوو نه دی غمه یې ځوانه کنې د لیم د مځکې سره پر شوي خو بس ښه دی چې ته راباندې پیښ شولې. دی چې راباندې پیښ شو دا ډېره ښه خبره. ته درځه کومې دا موټرسایکلان په 2 چپلاخې ځینې وانخستل زما نوم به بیا خان نه وي زه به بیا د پښتنې مور سره نه یم پیدا. اوس په خوند وایي کې تکړه سړی را سره دی مازې در چابک که اوس نن به د ده په ژبه پوه سو. دا د حوزې و دا د ماموریت خبرې نه دي دا خو کښې دي چې ګز سره هر وخت غټ کارونه یې پر ما باندې غږ کوي داسې به در سره ولاړ یم لکه دا خپل ورور هر وخت چې خالي پر ما باندې غږ کوه. نو موږ خو هم داسې دار چا سره نه کښې نو کارونه سم شوه غمه یې ځوانه. در چابک یې که ډېر در چابک څه دغه کور یې دی و بس ته یې درځئ څنګه دی زه اوس خوښ شم دی خو را ځانه چې جوړ کړی ته راځه دا دروازه ور وټکوه سلام الله دغه دی خان هغه دی ناست دی هغه دی دغه دی راځه
سلام علیکم. د هلکان څه وایي؟ تا ته څه در پېښه ده؟ دا هلکان دي؟ ته به ځان هم هلک بولې. ډېرې خبرې مه کوه، زه د دوی په رقم نه یم. خبرې خو زه لږ لا نه کوم، ډېرې خو بیخي نه کوم. ته د دوی څه پوښتنه وکړه چې خبره څه شته در سره؟ خبرې چا کولې؟ اوله ورځ خبرې چا اوږدولې؟ اوس یې څوک اوږدوي؟ د دوی څه معلومات وکړه. زه د ډېرو خبرو سړی نه یم. ډېرې اوږدې و لنډې مه کوه. دوی ما ته کیسه کړې ده، هله راځي لنجر پسې راغوښتی و. یا وروره لنجر چیرې و؟ دا په لنجر ارځي؟ داسې شوه راوړل چې زور پر واوښتي. تاوزیې ته زنګ نه ووالی؟ دوی د لنجر غږ اورېدلی، بل یې موټرسایکلان در پرېښې و تللي وله. دا دې خوار نه که د دوی سره لنجر چیرې و. هغه زموږ په کور کې چې برق راسي هغه غټ زنګ وهل کېږي چې موږ په خبرې د هغه زنګ یې واورېدی په اواز شوله. خولۍ یې همالته پرته وه، کوچنیانو بیا راوړله، موټرسایکلان یې هم دلې پرېښي وه. اوس یې بیا ته را روان کړی یې، ته بیا داسې ښاغلی یې در دی. ښه د برق دا رنګ څه ته ځغسته ده؟ برق راغلی دی ته ځغلی. ته اوس ولاړ شه، ژر د موټر ګاټانه وباسه. لږ د خولې سره احتیاط کوه، داسې نه چې دا وارې بیا ته د مخې دی د شا در پسې ځغلي. ښه ته لکه چې ما سم نه پېژنې. سم نه، لږ دې له ولاکه پېژنم. ولاړ شه هله شاباش پورته. نسته نه موټرسایکل سته نه شی سته. هله که د ځان په عزت پوهېږې داسې ښه په ادب ولاړ شه، دوی هم درسره بوځه. که مې دا یو څوک اوس وویلې دا سر چې په جواله ولاړ در چرخم غمی ځوان چې د پښې ونیسه. ګوره ستا ږیره جار سم، زړه مې در باندې سوځي. سم هلته د انسان په رقم کښېنه، ارمان به وکړي. دا لاس یې لاکه ده دا ځای یا لکه وایه مه خانه پر دا خوله وه، دا هر وارې موږ خطا باسي، د هغه رقم خطا باسي بره موږ د ده دغه کیسه ده، دا دوه وارې دي په خبرو مو خطا باسي. و پر دا خوله وه. دا وینې غمی ځوانه در غورځه بیا نزباني وکړه. دلته راسئ، ته څه سواس؟ راسئ دلته راسئ. راسئ زما پښو کار پرېښوئ، بیا په ژوند د چا سره باس ونه کوئ.